بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك سورہ مائدہ مونږ شروع کړې وه. سورت کې بیان د تحلیل او تحریم او د دې تمیز او خودلو چې د الله حرام کرده حرام وګڼئ او د الله حلال کرده حلال وګڼئ. سورت کې لس بابونه او مخکې د 40 آیاته پورې 15 بابونه مونږ وی. اوس د دې آیت نمبر 41 نا دا شپږم باب ته تر 50 آیاته پورې پدې کې تسلی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا او قبایح او زواجر دی اهل کتاب ودا او دارنګ د منافقانو تم زواجر دی او دا غیم بد صفات بیانای. د سره سره په دې باب کې ذکر دی د کتب الہیو چې دې باندې فیصله وکړي. الله وی کوم آسمانی کتابونه مارا لګري دي نو هر دور کې آسمانی کتاب والو تدا حکم چې تاسو به د جن فیصله هغه د الله په کتاب کوي. نو دا د دې باب هغه مضمون دی او عنوانات دي. ربط د دې باب مخکې سره دا دی چې ګوره مخکې د حل او حرمت مسله واضحه شوه. نو اوس وی اهل کتاب مولیان دا مسله پټي د خپل مفاد د پاره. نو اوس دا غي لس قبایح بدل ته بیان کی چې دا کوم باطل پرس مولیان دی او دوی دا مسله نه بیانې د خپل شوم غرض د پاره. نو دا غي لس صفات الله بیانې بد او دی امت تم پکې دا تلقین در دی امت مولیان ہوتا چې تاسو چې الله د کتاب مسله پټه نه کې بلکې دا واضح کې خلق ہوتا. یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر دا خطاب نبی علیہ السلام ته دی. اے رسول صلی الله علیه وسلم لا يحزنك الذين خفدن کتال راغ کسان یسارعون فی الکفر چاگی کوشش کی پکار د کفر کی. الله وی دا کوم خلق چې کفر کی کوشش نه کوي نو تا د غمجن کی لا يحزنک. حزن دا غیر اختیاری دی لکه سړی چې خفش او دلته آثار د حزن مراد دی چې اوسړې دعوت کوي چارته وبل نه مني نو ته به دومره خفګان نه کې چې ته دعوت پرې ته یاره زما خو څوک نه مني ما خو بار بار د خلکو ته دعوت وکړي چې راځي د الله کتاب ته کېنه راځي توحید عقیده ومنه خو دې خو نه مني. نو الله وی تم رقم بنه کې چې ته بیا دعوت پرې دی او حق بیان پرې دی. او یسارعون فی الکفر نه مراد دا دی چې څوک د کفر کارونه کوي لکه الله یو شی نه دی حرام کړو دی حرامي دا د کافرو کارونو صورت کې دا مسلم ذکر کوي. نظر لغیر الله الله د نامې نه علاوه د غیر په نوم باندې نظرونه مني دا د کفر په کار کې کوششونه دي. نو ستا کار سره دعوت تب بار بار دا مسله خلکو ته واضحه کې کوڅو کې پټي نو دا غیبت صفات الله بیانې. غمجن نه کی تعالی را کسان چې کوشش کوي په کار د کفر کې من الذین دا کسان ندي قالو چې وای آمنا بیافواههم ایمان وروړي د پخلو باندې یعنی پخلی دوی داوا کوي چې موږ مؤمنان پخلی وای موږ ایمان وروړي مطلب دا منافق دی ولی ولم تؤمن قلوبهم حال دا ایمانی روڑی زرون دوی
زله ایمان نه دی وروړی خولې راوړی دی نو دې ته منافق وایي چې په خولې وایي زه مؤمن یم او زه ملګری یم او زړه کې بیا د هغې نه خلاف کوي نو دې ته منافق وایي نو الله وایي د کفر په کار کې چې دا کم خلک کوشش کوي نو یو دا منافقان خلق دي او دویم کم خلق دي ومن الذين هادو او داغی کسان نم دی چې یهودیان دي یهود دا عمل کوي یهود د کفر په کار کې کوشش کوي دوی همیشه دغه سي د الله حرام کرده حرام نه غني د الله حلال کرده حلال نه غني او دا یهود منافقان در دي صفاتونه دي وګوره د نخي بیانې ښا اوس ګوره نخو ته نور وته وسمعون للكذب اوریدین کی دی للكذب د پاره د دروغ یعنی دروغ ویلو پتا باندې دی برال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس کې بکیم ناستل خصه د پاره چې الټه په پیغمبر باندې دروغ وتړي چې دا خبره هوتا غلطه وکړه یا دا خود الله کتاب نه دا هوتا د ځان نه وي نو منافق سره يهودي دوی د اسلام په نیت دین ته نه کینی بلکې د اعتراض په نیت باندې کینی نو سمعون للكذب غوږ اګدي د پاره د دروغ ویلو پتا باندې چې تا باندې بیا دروغ جوړ کی اوسم داسې خلک کی بعضی خلک کی درس تبراشي کی بني خود سب نیت چې اعتراض د باندې وکم چو زم دا مسله ټیکو نه کړه ته غلط وي په دې خویلم لرینا او پویږي نه یا د چا پروپاګاندا کې راغلی نو دې زر دغه سي دروغ جوړ کی او دا به د يهودو صفاتو ښه درس د قران ته دین خبره ته چکینې نو پزړه بکینې او د خپل اصلاح په نیت بکینې چې الله زما اصلاح وکي او چې ته د اعتراض په نیت کې نه بیا ست اصلاح نه کی دغه تناس په غلط نیت نو الله تعالی هدایت هم نه درکې هدایت ملاوی کی پاک زړونو خلقو ته او پاک نیتونو والو ته او دی منافقانو يهود خو بدا سي نه کول یا بل مانم دلتا مفسرین کوي وسمعون دی وګی دی للکذب د پارا دا دروغ یعنی هغه دروغ چې کوم د خپل مولیانو نه اوریدلې دي غلطی کیسه کہانیاں وته خولی دي د منافقانو يهودو ته نو دی بس هغه ته وګی چورګه دا خبر زمونږه دا غي مشر مولوی سے بوند کوي او کنه کوي کداغه نه خلاف کوي خو بیا موږ نه مونږ ودا سي ظالمانو يهوديان مبدغ نیتونو باندې کې ناستل او نن سبا عوام هم خیال نه کوي بس هر سړی ته مولا و یو سړی پټکی په سر کړي دی هغه بس سوي نو دا مولوی سره دی او هغه پس بلا پیروکار جوړ شي الګ دین مدار چنا نه اخلي دا به پوي خلکو نه اخلي دا وی کنه پښتو یو متل دی یار سورګيري مولا شاګولني چې دا بس د چا پټکی ګوره او د چا امسا ګوره او د چا داسې غټه کوړه ګوره چې چولې د ثم الګ دا خو پیر څه دی الګ اوله معلوماتو کې چې دا سړی ټیک دی او کنه دی بیا ورپسې زموږ مفتی شفیع صاحب لیکلي دي وی افسوس نن زمانه د ابو سلمان صرف په پټکیو په سپینو کپړو والا په رواني د دوکه کی یعنی سی عالم بیاي یا بني حق بیا وی یا بنوي خو بس دې شوګوري چې لکه دا کوم څوک دی نو بس بیا دا واه شروع کړ بیا نن سبا د سوشل میډیا دور دی په سوشل میډیا باندې کله انجینیر ناشتي کله منکر حدیث ناشتي کله بلبرېلې ناشتي او بس هغه ته بعض خلک وږي خو یره دا کوم دین نه کړ دا هم مولا دې بیانې حالان کې پته نه چې هغه سوې اخو د دین اسلام نه خلاف خبرې کې غوته پوي نه نو هر چاته بکې نیم نه نو سمعون للكذب دی غوږی دی دروغ وتا او بل صفته وګوره سمعون جاسوسی کوي له قومنا اخرین د پاره دا قوم نورو جاسوسی کوي مطلب د بازي خلک راضي د نبی عليه السلام مجلس ته رسد پاره راتل جاسوسي پنیت چې د خبرې مونږ وورو
او دا یو خپل هغه مولیانو ته وایو چې نن خو هغه داسې وي نه پکې دا خبره وکړه. د منافقان يهوديان دی به د اصلاح په نیت څنګه نه سره جاسوسي په نیت پکې ناشته. بعض خلکو سمي چې ته پراپګاندا اوریدلی نو رابې شي د جاسوسي په نیت کې نه جوړګ 200 نو بیا خبره شو چې پزله ناس نه نیت ته غلطي نو قران تعالی اس فائدہ نه درکې ځکه تستانیت ټیک نه دی. نو دی براغلی جاسوسی وکي دام د يهودو صفت ته خپل صفت وګوره وی جاسوس کی د پار دا قوم نور لم یاتوب چې نی راغلی تا تا او یحرفون الکلمه دی اړي الکلمه غ کلمو لره من بعد موادی پس د خپل زینونو نام تحریف لفظی او معنوي ته اشاره ده. به د الله د کتاب لفظونو بدلول به معنی بدلول دي د تحریف لفظي او معنوي وي. د يهوديانو په تورات کې ډېر تحریفونه کړو. د الله په کتاب کې یو مسله بنوا یو خبره بنوا دی به ځان نه پکې اډ کړه کله به الفاظ بدل کړو کله به پکې معنی ځان نه اډ کړی د خدا مطلب دی مطلب باغ نو خدا به ځان نه جوړ کو. نو دا هم د الله په کتاب کې د ځان نه خبرې کول د گمراهی ده یا نعوذ بالله تحریف کول ته سخت غټه ګناه ده گمراهی ده. بل صفت د يهودو ګورا یقولون دی وی ان اوتیتم کچره درکړې شو تاسو ته هاذا دا حکم فخذوه بس دا واخلې او ویلم تو اوتو کچره درنکړې شو تاسو دا نو فحذروا بزانته وساته خپلو کشرانو ته نصیحت کو دی يهوديانو مولیانو باطل پرستو یو ګوره اول خدا غزه ته زېما او کو چرته لاړې کنا نبی ادا سکوي کینه په مجلس کې د پیغمبر د دې عالم وګوره چې دې زموږ ته خبره کوي کو نه کوي نو کو زموږ باره کې خو زموږ د دین او متعلق صحیح خبره کوله دا حکم واخلې او کو رد او کو نو ګوره پام کوي دا خبره وانه لې مطلب دا کوم غلطم کو سو موږ ته نه و چې دا غلطه دی ولې وکړه نو دا به خپل کو شرانو ته باقاعده نصیحت کو چاول زینو کزه نو صرف خپل خبره ته اخلي او نور ته ما اخلي دا بازی کنا دادا سکی چې کشرانو ته دا بازی باطل پرس مولیان دا طریقې خي ولکه د دوی درس کې مکه نه د فلان کې خو ورملې نو کو زموږ ته مسلې کولې خو به معنی او کوم چې زموږ ته نو پام کې وې نه معنی نو سی یو مسله ده هغه به د دلایلو په اعتبار د موقف کمزوري وي ستا موقف په درونی دلایلو په اعتبار خو خو ویلي خپل کشران د چنه غوړې پام کې وې نه معنی نو غریب طالب هم ناپوهي هغه دې ته نه ګوري چې لکه دلایلو په اعتبار کوم پل باری ده تباغه طرف ته ځي دا نه چې ته کپا دلایلو اعتبار سره ستا خبره کمزور هم د خطوه نه دا خو زموږ مولوی صاحب دا خبره کړې زه خدا نه غورځوم دا ټیک نه ده په دین کې دلیل بسې وځي او دلیل څه ته وایي قران او سنت ته اجماع او قیاس په دې کې چې کوم خبره په دې دلایلو باندې وزنی و نو ته به هغه طرف ته ځي ته به خپل مولا سیټ بیان کې چې زما استاد دی زما مولوی صاحب ځکه د الله د کتاب بعضی داسې دلایل د قران او سنت چې هغه وتا ته مولوی صاحب نه خود له خپل یو بل عالم دغه نه علم کې اوچتي هغه نه بته ووري نو بته هغه پسې ځي بیا هغه خبره وتا هغه مني ډېر مسائل دي چې پای کې د دلایلو په اعتبار د بعض علماء ډېر تحقیقي نو دی وی نه کنه مزدا زمونږ علماء راته ویلي دي استادانو چې نه خبره به منه همدا به منه بل به د چانه منه نو حق بیا پریدي او هغه باطل په سکله کې ختی نو دا صحیح خبر نه دا د يهودو صفت دي خادمو کشرانو ته داسې نصیحتونه کول چې ګوره خپل دین پرې نه دی ښه او خلکو سم بعضې خلکو ته وایي هلکه زوړ مولا او زړې تراوې مونږ ګورې ستاسو استادان یو زموږ خبره پرې نه دی او دا خو د پلار نیکه دین نه به م واړې مشرکانو هم داسې خبرې کولې
نو دا د دې کار الله فرمایي ومن یرید الله څوک چې الله وغواړي فتنته د هغه فتنه او عذاب فلن تملک له من الله شیئا هرگز ته اختیار نه لري دغه د پاره د الله نه هیڅ الله د چا شرمول اراده کړی فتنې نه مراد دلته شرم هم دی د چا د شرمول اراده کړی کنا د پیغمبر استا په ګوري سي اختیار بیا نه چلی که الله چې سکی نو ګوري بے سکم داغي مخله ورتلی نشي دا په يهودو کې مولاو دا غنو مکاب بن اشرف ځان ته بلوي حبر وي زلوي مولایم نو خلکو به شروع کې دا غوډي عزت کو چیرې ته په يهودو کې غټ مولا ورسته هغه د نبی عليه السلام خلاف شروع کو د دین اسلام خلاف شروع کو نو بس الله رب العزت ذلیل او رسوا کو داسې ذلیل شي چې تاریخي بیزتی وشو ځکه د الله پیغمبر پسې د الله کتاب پسې څوک لګیای نو الله نه پرېږدي او دونه عزت کې راغلی و د کعب بن اشرف مولا چې ورځ د مکې مشرکان ول راغلی تپوس یې کو فتوا یې اغستا ورته وایي جی دا مونږ یو د مکې د مشرکان چې د بوتانو د عبادت کو او کنه د پیغمبر او صحابه دوی ټیک دي د یو الله عبادت کوي ا دې ظالم ورته تاسو ټیک یې کنه غي خو ټیک نه دي اوس خو مولا د دورات او زد د وجنه غلطه فتوا ورکړه نو سیو کله ځان له جهنم وکړه نو الله بیا ذلیل رسواک نو الله وی چې زره چا د شرمول اراده وکم نو هرگز تبع اختیار پیغمبر نه لري دا غره پر ده هیڅ دا فلن تملکا خطاب دی نبی علیہ السلام ته اول دا رد دی پاغه خلقو چې څوک د نبی علیہ السلام بارکوي وي دې سړي متصرف ته مختار کل وی اختیارمند پیغمبر او شیرونه جوړ کړی دي وی الله جو پکڑے چھڑائے محمد اور محمد کا پکڑا کوئی نہ چھڑائے وی دې شرط لګو ګوره خلدي مطلب ته وګوره وی الله جو پکڑے چھڑائے محمد د بریلیانو وی الله چونی سی کنه نو پیغمبر اخلاص ہے خوی محمد کا پکڑا کوئی نہ چھڑا سکے او نبی علیہ السلام چونی سی بیا غره سو کې خلاصولې نشي د شرکی دا نبی علیہ السلام درجه د الله نه موچ تکړه تر دې حال دی مطلب الله ونی سينو پیغمبر اختیارمند خلاصولې شو کو پیغمبر سو کونی ول غره نعوذ بالله بیا الله نشي خلاصول څونه شرکی شعر دی دا شعرونه دی وی او دا عقیده لري وی دا مختار کل دی الله کوم وی قران کې په سوره مائده کې د آیت نمبر 41 تانه دی کتلې او مَن یرید الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا الله چې چا د عذاب د شرمول اراده وکي پیغمبر ته وی هرگز ته اختیار نه لري بیا دغه د پاره د الله نه هیڅ ست اختیار نشته چې ته اخلاص کړي داغه ناپوهه خلک دی ګوره داسې خبرې بیا جوړیږي ښا اولئک الذین ودا کسان دی الله ویلا یرید الله چې الله نه غواړي یو طاهر قلوبهم چې پاک کړي دوی ژوندونه ور دي په خپل گمراهۍ کې دومره پاکه شوی دي چې الله ظلم نه صفا کوي هغه زد بغض زینات هغه په سم نه نوته دي گمراهۍ په کې جوړی کړي دي الله وی زم نه پاکه اراده نه لرم دی بده سي مشرک جهنم ته ځي لهم فی الدنیا خزي نشتدوی د پاره په دنیا کې خزي رسوایی او ولهم فی الاخرة عذاب عظیم او شتدوی د پاره په آخرت کې لوی عذاب دنیا کې هم الله رسوایی ور کوي او آخرت کې لوی عذاب مقدر دی التبهم د په عذاب کې مبتلای مزید بد صفات وګرا وی سمعون للکذب دوی غوږی دي د پاره د هرو دروغو دی لګیا دی اومغه دروغ ته غوږی دی او رښتیاونه تختی او دارنګ دروغ ته غوږی دی د چا د خپل مولیانو مولوی صاحب کو په غلطم دی باطل پرس هغه يهودي مولا هغه د چ سوي نو دی و منل او دی خو پیغمبرو دغه خبره نه منله ته دومره عزت کې راغلی عزت بد شی دی په دین کې عزت نه کې عزت سړی چې کله راوالي کنه نو دی بیا غلط ته صحیح وي او صحیح ته غلط وي
بس دی کی دا حرام دی. یهودی مولا بل صفت دا دے اکالون للسحت، اکالون مبالغه دا. او سحت ستوي، سحت ویل کیږي بیخکنده تا ته اوس شي جوړي وستل. وی حرام ته سحت څه کوي چې دا د برکت بیخکندی کوي، د برکت جوړو باسي. یو سړی حرام خوړل، حرام نوړې کور ته راوړه، زه دا نه وای چې ما خو نن ډېرې پیسې راوړې، د برکت بی قوت سحت دغه ته وایي چې برکت ختم کی بالکل. نو دی الله وی ډېر حرام خورون کی دی او پروايم نشته. نو مطلب دا چې جهنم یې زیاده خو صد الله پته نشته. تفسیر روح المانی ولا وی سحت نه مراد ما یاکلون بدینهم، په دین چې سو خوراک کی کمای کوي یاغه ته مراد دی. اخلی نوم د دین او خریص خپل ځان لپاره حرام کمای کوي، نو داغه سحت دی. تفسیر قرطبی والے نکلی دی وی د سحت افراد یعنی سحت کې څه سره راځي وی رشوت. یو سړی له کار د کوته دونه نه چې پانی راکا د سحت دی، د رشوت. دغه رنګ ویل کیږي خپل زور سره د چا نشي غصب کول او غستل. یو زمګستانه د ته په قبضه چي د سحت کې انځبا مولیان الله دې معفو کی داسې باطل پرس زیبا د بل چې یو دی و په خېټه شي د خو زما دی او د بل نظم کې لاندې کړي، نو دا جیب خلق ته سحت کوي. تفسیر نشاپوری ولوی الذی یحصل منه العار، په سحت ویل کیږي هغه سیستا چې دا غي په حصول کې خلق شرم محسوسي. لکه تخ کار نشه غسی تاسو ته پته دی دفترون کې سوکارو کی دا کم سړی چې رشوت چلے او څوک یې اخلي نو دا ښکارا نه اخلي، وته یې ترا شاخوا کا لک سیټ ته ته ځکه نه چې پانی ته خلکو مخ کې نه وای نو دې ته سحت وي چې وی سړی پکې عار محسوسي د خلکو مخ کې او شرمېږي چې خلکو مخ کې خونه شمه غسته. یاد چې پولیس والا سوګیر کنو رشوت خور پولیس والا یې کنه نو په ظاهر خو نه شي غسته او ته یې سیټ ته شه ته ځان راشه د نور مرزه لکه ځان راشه هلته سي خو بس یو 2 روپۍ لاسې کېدو خبره ختمه. هر یو نی خو بازې داسې رشوت خوري. دغه رنګ وی دینه مراد د زنا اجرت دی. اوس یو سړی بدکاری کی د هغې اجرت اخلي، نو دا خلک عار پکې محسوسوي پټې اخلي. چاته خو نه وایي چې زه دا کار کوم. دا ډمان وګورئ د بدکاري خو دې خو ظاهر نه کوي کنه چې زه بدکاری نه خپل پروتوکول یې خپل سیکرټریان یې نو عار محسوسي په ډایرکټ خو یې نشي اخیستی سیټ دی. دارنګ کسب د حجام دا نئی چې ګیري کټ کوي او دې لګیا دی دغسې حجامتونه کوي خلکو له نو دې کې وي سحت کې غم راځي ښه د دا شیم ټیک نه دی. یو صحیح نه دی هغه چا ګیري نه وخی بس ویښته کټ کوي یو صحیح سنت مطابق کار کوي نو دغه کسب حلال دی. خو یو د حرام کارونه چې کوي نو د کسب دا ټیک نه دی د سحت کې وي راځي ښه. تفسیر نشاپوري والا وایي دارنګ قیمت د سپو د شرابو څوک سپي خرڅوي دا په دې کې راځي په سحت کې. دارنګ شراب خرڅوي دا هم پکې راځي. او اجرت د کاهن نه مراد جادوګر تعویزګر کوډې منتر والا دا تعویزونه کوي خلکو نه پیسې اخلي دا هم په سحت کې راځي. او علما وایي تفسیر روح المعانی کلام الوسی دین باندې کمایت هم وایي دا کوم خلک چې په قرآن باندې پیسې لي په ختم باندې لي په سقات باندې پیسې لي نو دا هم داسې ښکاره نه لي پټې اخلي دا ښکاره نه اخلي داسې پټ وایي اخلي. او بیا دا قاریان صاحبان چې کوم د په قرآن په ختم باندې پیسې لي تاسو ته معلوم دي چې کله ولا پیسې ورنه کړي نو بیا ختم هم نه لنکړي او پیسې به خورم کې چې بم په اوس کې او ختم هم نه نیمګړی کوي نو دا طریقه سره شته نه خو د خلکو هسې بس یو رایجه کړې ده د هغې هم بس پټې پیسې اخلي او نن زه به خو ډیلینګ کوي
الکه ختم له بوزي کم ځای ته مې بوزي صبر باندې خوري صبر راکې تاسو به پورا ډیلینګ دی الکه د الله کتاب په خلکو له فری وي دا خو د الله کلام دی خدا ته وي تاسو ثواب ملاويږي او چې بل چاله دی ثواب بخیمه ختم ملاويږي نو په دې به پیسې نه اخلي د ټیک نه دی دا هم په سخت کې راځي قول مودا لیکلي دي بهرحال تاسو ډېر د افراد دي نو سوي وی اکلون لسو ډېر خورون کې د حرامو د يهوديان د اهلي کتاب ور ډېر حرام خوري زمونږ ته دیو مت مليانو ته او د دیو مت خلکو ته پکې دا یو تنبیه د چتا سوګره حرام نه خوري درو خبره د چا قبول نه کې فاین جاو کو چری دوی راشتا ته نفحکم بینهم بس فیصلو کړی دی منس کې اوارز یا مخوړونه هم د دوینا کدی یو فیصله له جرګې له پیغمبر تعالی رااله نو ستا خو خدا که جرګه ولا کې عموم ستا اختیار دی او کو چری نه کې عموم ستا اختیار دی ځکه دوی توحید نه مني او نورو مسلو د پر راضي نو لہذا اختیار ساته لري خو کو بهرال فیصله کې وین تورز کو تم خوړل هم د دوی نه نو فلای یذروک شیا هرگز دوی نقصان نشي رسول تا ته هیڅ کمختی واړو نو تا ته دوی تکلیف نشي رسول است اختیار دی وین حکم تو کو ته فیصله کې نو فحکم بینهم بالقسط پس فیصله وکړه دی منس کې په انصاف باندې او که فیصله ولکه نو بیا د انصاف مطابق دوی له فیصله وکړه او داسې شو يهوديان راغلو نبی علیہ السلام یو کس پدې کې شادي شده زنا کړي و نو په تورات کې دا سزا و چې دی به سنگساری نو دی يهوديانو مليانو به خلکو له لارې کتلې تخپل مفاد د پاره دغه سه مالدار سړی وو هغه بوله پیسې چاندې شکرانه پلاس کې کی خو نو دی با دا حکم پورا بدل کړ ای بوې او د زنا سزا خدا د چې سنگسار ہے که خود سی او امیر سړی وی محترم نو خیر د غلط کې گنجائش تا لازم به حاشیه تورات باندې لیکل به د الله په کتاب کې دا راغلي دغه یو کس دا کار کړو بیا نبی علیہ السلام نه دا مسله رااله دغه يهودي مولاوی چې نه دا سزا نه ده نبی علیہ السلام ته د تاسو په تورات کې نبی علیہ السلام لاړو ځان سره يهودي عالم چې کوم مسلمان شو عبد الله ابن سلام رضی الله عنه ځان سره کوی راځه ته دوی مدراس ته لاړل نبی علیہ السلام ته ورشه تورات راواله تاسو په تورات کې دا مسله شته دغه يهودي مولا چې کله تورات راواغست نو د رجم د آیات چې کله رويست اوس د رجم په آیات د سګوتې خي وکم نکم ندی کې خو نشته عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دا ګوتې اخواکا چې اخوې کې حدیث د بخاری کې راځي فائدہ آیت الرجم تلو دی رجم دی آیات د سپلق وخ پس ښکارش نبی علیہ السلام ہوتے دا سی بیا حکم جاری که پاکز بند سنگسار نبی علیہ السلام دا اللہ شکر ویستا چاو دا اللہ حکم جاری شو دی خونه جاری کو ظالمانو نو گورا که فیصله که نو بیا ولا پا انصاف ہو پا جسے انصاف تے ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ خوخی انصاف کو ان کی خلق اور دا اللہ انصاف کو ان کی خلق خوخی ہمیشہ انصاف کوا او دا رنگ بے انصافی مکوا او وکیف یحکمونک وسرنگ بدوی فیصلہ کون کی جوڑ کی توائندہم التورات و دوی سرشتہ تورات فیہا حکم اللہ پائی کہ فیصلہ اللہ دا خصوم تولون من بعد ذالک بیان دوی اوڑی پست دینا اللہ وی سنگا بدیتا فیصلہ کون کی جوڑ کی پدے کی اشارہ دا چیپ یہودی د فیصله وروړو کې د شرع قائمول مقصد نو بلکې آسان طریقه طلب کولو دی راشه د پیغمبر موږ څخه گنجائش رو باسي نو دې مسلې ځکه نبی علیہ السلام تویل الله وی دا حکم په تورات کې نه منسوخ شوی نه دی ور قصاص التو د سمودین کې مشتا رجم التو نو دې کې مشتا منسوخ شوی نه دی خو بیا دې سکی اولی نو ما اولایک ندی داخل بالمؤمنین ایمان وروړون کې د ایمان والا ندی ښا شریعت باندې ناراضی کی فیصله د بغیر په قانون کې نو دا کافر دي کړه دا حالت د يهودو او نن سبا يهودو خو بالکل د خپل کتاب نو خپل تعلیمات نه مخړول اکثر د هریان شوی عیسایانو
دا یهودیانو ګوره د اسرائیل د دې څه کوي بده بني فلسطین والو باندې دا حمله کوي دا غزا والو باندې پس پتالو باندې وړو ماشومان باندې د پدې په دین کې جایز حرام دي چې په مسلمان به ظلم نه کوي چته بسو کا زارې نه خودي خلګیا د خپل کتاب پرې خلنده مؤمنان په خپل نه دي کافر دي دې پورې دا د دې حال واخته اللهم صل علی كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله استغفر موږ په دې عمل توفیق راکړي الله سونه ملګری درس راغلی ټول د بدلې سماره ورکړي بیماران الله صحت ورکړي حرافت مصیبت موټول محفوظ ساتي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله عليه وسلم